سلامونه جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وي. ما یوه ورځ یو څه درته ولوستل او ځینو ملګرو ویلي وو چې دې سلسلې ته دوام ورکړه. دا به ګرانه وي خو زه هڅه کوم چې تر یوې اندازې پورې وکولی شم چې د شپې ځینې کتابونه درته ولولم. کتابونه خورا زیات دي او ځکه یو کتاب درته لولم نو خپله پوهېږئ چې ستاسو شپې ضایع نه شي که نه راسره ستړي نه شئ. خو په هر صورت راځئ چې بېلابېل کتابونه په بېلابېلو برخو کې درته وایم لږ لږ چې سره معرفي شو، وروسته بیا تاسو خپله کتابونه به وایئ. نن غواړم چې نن شپه د شعر و شاعرۍ دنیا ته ورشو او د پیر محمد کاروان دغه کتاب دا کتاب چې د زرزري وزرې نومیږي. پیر محمد کاروان تاسو پیژنئ، د ماته رالیږلی دا کتاب او د کتاب سریزه به درته وایم، بیا به یو نیم شعر درته ووایم، خو ډېر مو نه ځوروم چې راسره ستړي نه شئ. دی خپله کاروان په دې برخه کې لیکي: هر انسان جذبات، عاطفه، احساسات او حافظه لري. د مینې او کرکې برخه یې شته، خفه کیږي، خوشحالیږي، له خندا او ژړا بې برخې نه دی. د شاعرۍ لپاره هم بس همدغه شیان پکارېږي. ډېر خلک د خپل زړه دننه شاعران وي، خو دوی دننه پټ وي، د باندې نه راوځي. یو نیم یې بیا د زړه دروازه خلاصه کړي، د باندې راوځي، زما او ستا نظر پې ولګېږي، خپل احساس په لفظونو کې ونغاړي، ما او تا ته یې د شعر په نوم ډالۍ کړي. کله سرور او خوښي راکړي، کله یو خوږ او نازک درد راولېږدوي، غصه او جذبات مو راوپاروي او آرامولی شي. بس لنډه دا چې کله مو له خواږه درده او کله مو هم له ډېرې خوشحالۍ نه وژړوي. له دې ژړا سره زما او ستا زړه هم داسې ښکلی او پاک ومینځل شي لکه مور چې د اختر په سهار خپل ماشوم پاک سوتره ولمبوي. په مینه مینه یې په خپل ټیکري وچ کړي او ښکلې جامې پې واغوندي. اصله خبره دا ده چې د شاعر احساسات د همدې مهربانې مور غوندې دي. زما او ستا زړونه ښکلي کوي، ژوند او دنیا راته د طاووس د بڼکې غوندې رنګینه ځلوي. زما او ستا د زړه په تارونو د ژوند او مینې نغمه غږوي، د یوه او بل ترڅنګ د اوسېدو او موسېدو توان راکوي. دغه د شاعر ډالۍ ده زما او ستا لپاره، زما او ستا په څېر د درستو انسانانو لپاره. په مینه، په اخلاص، کاروان. نو راځئ نن به فقط د اولې برخې یوه برخه درته ووایم، بیا نو که چېرته ستاسو خوښه وه راته ووایئ چې دوام ورکړو. حمد د الله ثنا و صفت. مستې مې نغمې چې د توحید په زیرو بم کې وای، کاشکې ابابیل وای چې مې ځاله په حرم کې وای. تل دې وای د رب د مینانو د رمل طواف، ما ورته زړه ایښی په قدم 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 کې وای. ډکې مې ځولۍ ځولۍ په ټولو مې شیندلې وای، ستا مینه خوره مې په عرب او په عجم کې وای. زړه کې ماتغذی به مې په څانګه و د ګل بدل، ورو به ژړېدلی په لمن د ملتزم کې وای. ستړی مې ژوندون د هاجرې تر 7 منډو دی، پښې د اسماعیل ارمان مې تاندې په زمزم کې وای. لاس به د بلبل د ترانو را رسېدلی و، ستا کاروان به ناست په منځ ګل او د شبنم کې وای. همداسې دوام ورکوي. نعت دی د هغه نه وروسته د افغانستان غمیزه خو درته یاده ده که نه تاسو ټولو ته. په افغانستان کې کلونه کلونه جګړې وې، مرګونه وو، جنګونه وو، خونړۍ ورځې په افغانانو تېرې شوي دي. او د دغسې یوې ورځې شعر درته وایم، بیا سره رخصتېږو، بیا مو ډېر نه ځوروم. او د شعر عنوان دی سجدې په وینو سرې. امام ول قیام را غورځېدلی په جومات کې، سجدې په وینو سرې وې بم چاودلی په جومات کې. مات غشی د پولادو د قاري په حنجره کې، قرآن و پاڼې پاڼې سوځېدلی په جومات کې. تختې د مکتبونو وې تختې د تابوتونو،
اذان د مؤذنو ژړېدلی په جومات کې سیلی وه د سرې اوسپنې ناڅاپه را الوتې ګل ګل د دعا لاسو رېږدېدلی په جومات کې او پلار یې مات رهیل لکه خپل زوی غېږ کې نیولی لښتی د اوښکو وینو بهېدلی په جومات کې الف د یوې پرې ژبې په سر په وینو سورو د میم توری به زړه و لګېدلی په جومات کې زوال یې خدایه قبر کې په روی د ملایکو شیطان له خرمستۍ و ګډېدلی په جومات کې. او د پسرلي شعر بیا بله ورځ درته وایم چې پسرلیه راشه راشه یوه برخه درته وایم چې راسره ستړي نه شئ. مقصد چې په وچو وچو للمو د رحمت راښکې باران شي چې په وچو وچو للمو د رحمت راښکې باران شي چې د غرونو په سرونو هر یو ګل زما جانان شي د ملالې ژبه وایي هر بلبل راته افغان شي د غاټولو غوټۍ واکه ته یې لپه کې دعا شه راشه راشه پسرلیه پسرلیه راشه 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 زړونه مو جارو که له ګردونو له غباره د سالو وږمې خورې که څڼې څنډ وهه نګاره د بېلتون په کنډرونو تېروه د مینې لاره په شپېلۍ د محبت کې د ژوندون مسته نواشه راشه راشه پسرلیه پسرلیه راشه راشه ترېنه سوي دي سپرلیه په بمونو کتابونه ماشومانو ته مې غواړم د ګلونو کتابونه را د سولې او د امن د فکرونو کتابونه د تیارو په توره دړه د رڼاو الفباشه راشه راشه پسرلیه پسرلیه راشه راشه الف اور په کلي بل و بې په بم ختلی ګل و ګل زمنګ د کلي ځوانو په رښتیا ګل د وربل و ورپسې په اوښکو په سرو وینو توند غزلو د شهید روی مې دروړی د یتیم په خوله مسکا شه راشه راشه پسرلیه پسرلیه راشه راشه موږ د اوسپنې اغزو کې یبلې پښې کوو مزلې راشیندلې الوتکو زمنګ سترګو ته خځلې دا ماران مو دي ترمنځ که فاصلې دي غځېدلې دغه ټولې کړه در ټولې د وصال خوږه دنیا شه راشه راشه پسرلیه پسرلیه راشه راشه لږ د زړه په سترګو لوله د شهید په کفن وینه دا وطن مو لویه مور ده دا وطن مو د تن وینه پام کوه چې خرڅه نه کې پر اغزو د چمن وینه بوی د شنو غنمو راوړه په هوا شه په هوا شه راشه راشه پسرلیه پسرلیه راشه راشه دا وطن جنت جنت که دا چې نن کنډر کنډر دی نن کوران دی که ویجاړ دی بختور دی بختور دی دا د بورې مور ټکری دی د زوی مړي پلار څادر دی په زړګي پورې یې نیسه د سپوږمۍ د شپې سوماشه راشه راشه پسرلیه پسرلیه راشه راشه په هوا کې چې د زاڼو مستې مستې قلقلې وي چې جنګي جازونه نه وي نه یې بم نه یې شغلې وي چې مجنون وي امن امن سوله سوله چې لیلي وي دا جهان وي مینه مینه بس د مینې تماناشه راشه راشه پسرلیه پسرلیه راشه راشه وروستی برخه ده چې زمونږ په دنګو غرونو لمر د برم وزرې وکي په ډبرو کې لالونه د ښکلا خبرې وکړي چې په اوښ پسې د امن شینخالۍ سندرې وکړي یو کاروان د ژوند روان که په بنګړو ماته چوپیاشه راشه راشه پسرلیه پسرلیه راشه راشه